د پېښور د چاودنې تر شا د پاکستاني حکومت په ټلو رسوا شوه. درې مهم اهداف چې پاکستاني حکومت غوښتل د چاودنې سره ترلاسه کړي. د پېښور د پرونی چاودنې یو بل احتمالي لامل هم راڅرګند شو. نن FATF په پاکستان د لګول شویو بندیزونو د اوچتولو یا د نه اوچتولو فیصله کېدله، په کوم کې چې پاکستان یو ځل بیا د جون تر میاشتې پورې په خړ لست کې وساتل شو. پخوا هم چې کله به FATF داسې اجلاسونه وي، نو په هغه ورځ یا 2 ورځې مخکې ډېرې ترهګریزې چاودنې کیږي. بیا پاکستان دوی ته دا دریځ وړاندې کوي چې موږ د ترهګرۍ قرباني یو. نو بیا څنګه کولی شو چې د ترهګرو ملاتړ وکړو؟ نن هم زموږ ډېر بېګناه خلک د ترهګرو لخوا ووژل شول. په عین حال کې FATF د بیان له مخې پاکستان په خپل دریځ کې د پرونۍ چاودنې د ثبوت په توګه وړاندې کړه چې موږ د ترهګرو ملاتړ نه کوو، بلکې د ترهګرۍ قرباني یو. په پرونۍ چاودنې سره پاکستاني ادارو هڅه وکړه چې 3 اهداف ترلاسه کړي. لومړی دا د عمران خان د حکومت د ژغورلو لپاره د پرلط کوونکو او د لانګ مارچ کوونکو د پاره خبرداری و. دوهم، پاکستان د FATF له خړ لیست څخه ایستل و، کوم چې د جون تر میاشتې پورې نافذ و. دریم، د پښتنو نسل وژنه چې تل روانه ده. د یادونې وړ ده چې پاکستاني حکومت د تاریخ په اوږدو کې تل د خپلو ګټو لپاره عام خلک قرباني کړي. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.